ښه راغلاست. نن ورځ مې بحث مو هم ځانګړی کړی افغان کډوالو ته ده چې د افغان کډوالو حقونه په میشتو هیوادونو کې مراعاتیږي او که نه، او آیا له افغان کډوالو نه د سیاسي حضور په توګه هم کار اخیستل کیږي او که نه. په سټډیو کې راسره عزت الله پیژان د پوهنتون استاد صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه کور ودان. پیژان صاحب، پاکستان ته د افغان کډوالو ته د ځای ورکولو احسان کوي، خو آیا د افغان کډوالو حضور هلته پاکستان ته ګټه رسوي او که افغانانو ته؟ زه فکر کوم د افغانستان خلک چې په بیلابیلو هیوادونو کې د پاکستان په شمول چې په ګڼ شمېر سره هلته میشته دي، هغوی د یو ضرورت پر اساس باندې، د یو اړتیا پر اساس باندې، د یو مجبوریت پر اساس باندې هلته مهاجر شوي دي. خو دا د دې معنا نه لري چې د دوی د دغه مجبوریت څخه باید کوربه هیوادونه منفي استفاده وکړي او داسې وګڼي چې دا د دوی د ټولنې د اوږو بار دي. موږ ته دا څرګنده ده چې هغه کسان چې خصوصا په پاکستان کې اوسي، دوی د پاکستان د اقتصادي رشد په برخه کې، د اقتصادي ودې په برخه کې، د ټولنیز جوړښت په برخه کې پر ټولو باندې مثبت تاثیر کړی دی او دوی د اقتصاد هغه چرخه چې ده، د اقتصاد هغه عربه چې ده، هغه یې تیزه کړې ده. نو که حکومتونه دا ادعا کوي چې دوی د پاکستان یا د بل اړوند هیواد اقتصاد ته زیان رسولی دی یا دلته زموږ د اوږو بار دی، فکر کوم دا سیاسي موخه لري او دوی غواړي چې په دغه توګه باندې د افغانستان پر حکومت باندې فشار راوړي تر څو هغه سیاسي اهداف چې دوی په افغانستان کې لري هغو ته ورسیږي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. د افغانستان خلک چې په هر ځای کې میشت شوي دي، د اړوند هیواد اصول او قوانین یې مراعات کړي دي. سل په سل کې خو به نه وي، په خلکو کې فرق شته، اما تر ډېره پورې که موږ وګورو د نورو هیوادونو په پرتله دوی نه په ترهګریزو پیښو کې تر اوسه پورې داسې ډېر شواهد موجود دي چې لاس لري، نه په ناامنیو کې. دوی خپل هغه ورځنی ژوند د قانوني او اصولي چوکاټونو په داخل کې مخ ته بیایي او خپل ژوند ته ادامه ورکوي. زما هیله دا ده چې داسې ورځ راسي چې موږ وکولی سو دا توانایي پیدا کړو او دا ظرفیت پیدا کړو چې ټول هغه مهاجر او کډوال چې په نورو هیوادونو کې میشت دي او دوی نن او سبا دا هیله لري چې افغانستان ته راسي، په افغانستان کې امن راسي، په افغانستان کې سوله راسي، دوی د یو باعزته ژوندانه د پیل لپاره په خپل هیواد کې میشت دي او دغه ظرفیت چې موږ د هیواد څخه بهر لرو بېرته راسو په کور دننه کې د دوی څخه استفاده وکړو او لکه څنګه چې نور ګاونډي هیوادونو کې دوی د اقتصادي ودې په برخه کې دوی مرسته کوي، دغه مرسته او دغه ظرفیت په خپل هیواد کې استفاده وسی او موږ باید د افغانستان د حکومت څخه دا هیله ولرو چې دا ظرفیت پیدا کړي او هغه لازم شرایط چې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې د دوی څخه هیله کیږي هغه ورته مساعد کړي او په افغانستان کې دننه د دوی څخه مثبت استفاده وکړي. پیژان صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده چې افغان کډوال په میشتو هیوادونو کې چې دي د چا د اوږو بار نه دي او په کنفرانس کې همداسې سرور دانش هم همدې خبرې ته اشاره درلوده چې افغان کډوال د چا د اوږو بار نه دي او بله دا چې ویلي و چې باید کوم هیواد د افغان کډوالو نه له سیاسي ګټه پورته نه کړي. نو څه فکر کوئ چې پاکستان څومره له افغان کډوالو نه سیاسي ګټه پورته کړي؟ زه فکر کوم د پاکستان حکومت له بده مرغه په بېلابېلو وختونو کې خصوصا په حساسو شرایطو کې دوی د دغو مهاجرو د میشتېدو څخه دوی د یو سیاسي موخې په توګه باندې کار اخلي او کله چې په افغانستان کې د سولې خبرې تودې سي، کله چې په افغانستان کې د ودې او پرمختګ خبرې تودې سي او کله چې په افغانستان کې د رشد او د امن د راتلو خبرې تودې سي، دوی د دغو مهاجرو څخه موږ په وار وار سره شواهد لرو چې دوی په یوه نامه او بل نامه باندې استفاده کوي او د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ته داسې په غیر مستقیم توګه ورپوهوي چې که تاسې زموږ سره یوې هوکړې ته ونه رسېږي، هغه د پردې تر شا هغه غوښتنې چې هغه تر ډېره پورې غیر مشروع غوښتنې دي او د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي، هغو ته لبیک ونه وایاست، موږ به دغه مهاجر
په زور د هیواد څخه وباسو او کله چې په زور د هیواد څخه وایستل سي او هغه مجبور چې په افغانستان کې میشي دا په دا وخت کې به د پاکستان د افغانستان حکومت خپل دغه نه لري وړتیا نه لري چې دغه مدیریت وکړي دغه ته هغه لازم شرایط برابر کړي نو دا به طبعا پر امنیت باندې پر اقتصادي وده باندې منفي تاثیر وکړي او زه فکر کوم اوس د دې وخت رسیدلی چې د افغانستان حکومت په دغه برخه کې لازم تدابیر ونیسي له نیکه مرغه اوس داسې نښانې موجودې دي چې د افغانستان حکومت په دې باندې پوه سوی دی او د سولې هغه اووه ماده طرحه چې ولسمشر غني په دې وروستیو کې وړاندې کړې ده په هغه کې د مهاجرینو راستنېدل هم یو باس دی او نورې طرحې او نور قوانین چې د سولې په برخه کې موږ کله وینو هغو کې هم دغه باس ته یو ځانګړې توجه سوې ده او هیله ده چې دغه توجه نور هم زیاته سي او هغه مهاجر چې خصوصا په پاکستان او ایران کې دي چې د دواړو هیوادونو د دوی څخه د سیاسي فشار په توګه باندې وخت په وخت باندې کار اخلي دغه په خپله خوښه باندې نه په اجبار سره د یو پلان او برنامې له مخې او د یو نړیوال پرنسپ پر بنسټ باندې د نړیوالو ادارو پر د نظارت پر بنسټ باندې او د هغو تر نظارت لاندې په تدریجي ډول افغانستان ته راستانه سي او دغه بهانه چې دوی لري او د فشار په توګه باندې د دوی څخه کار اخلي د فشار د وسیلې په توګه باندې دوی څخه کار اخلي دا پر دوی باندې ودرېږي تر څو یو موږ د دغه ظرفیت څخه چې د هیواد څخه بهر لرو په خپل هیواد کې استفاده وکړو او له بله پلوه د پاکستان حکومت یا د بل هر هیواد حکومت چې د دې څخه سیاسي ګټه پورته کوي هغه بهانه ودرېږي او موږ دغه لانجه بالاخره موږ مجبور یو چې پای ته ورسو. پیژان صاحب هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې میشتي په ځانګړې توګه په پاکستان کې چې میشتي څومره د کډوالۍ له حقونو څخه برخمن دي؟ تر ډیره پورې زه فکر کوم دوی هغه حقونه چې لازم دي او هغه نړیوال پرنسپونه ایجابوي هغه د دوی دپاره نه دي مساعد او دوی په ډیر بد او ناوړه حالت کې ژوند کوي په کمپونو کې. ما پرون د میډیا د لارې د یو افغان مهاجر خبرې واورېدلې چې 40 کاله مخکې پاکستان ته د مهاجر شوي وو د مجبوریت پر اساس باندې او هغه غوښتنې چې د افغانستان د حکومت څخه درلودلې زه فکر کوم دا د ټولو مهاجرینو غوښتنې وي او دا د ټولو مهاجرینو د یو استازي په توګه موږ یو مثال ګرځولی سو چې هلته د دوی ژوند څومره د کړاوونو او د ستونزو څخه ډک دي او دلته د بل خوا که دوی په زور او په اجباري توګه راوایستل سي دلته به کوم مشکلات ورته پیښ سي نو دوی د میچینې د دوو پلونو ترمنځ راغلي دي هلته هم ضروري او که دا حالت مدیریت نه سي زه فکر کوم په دواړو حالاتو کې به دوی زیان وویني. زه هیله کوم چې د افغانستان حکومت تر کوم ځای چې اوس توجه کړې ده په دې وروستیو کې دا توجه زیاته سوې ده دا نور هم زیاته کړي او د یو پلان او برنامې د مخې دوی په تدریجي ډول بیرته خپل هیواد ته راستنه. پیژان صاحب د کډوالو نړیوالې ادارې غوښتنه پخوا هم او تل همدا وه چې افغانان نه باید په زوره باندې خپلو هیوادونو ته ستانه شي نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان به اوس دا مراعات کړي؟ پاکستان که موږ تېرو مثالو ته وګورو دوی په زور باندې د مهاجرو د ایستلو خبره کوي خو زه فکر کوم نړیوالې ادارې پر دوی باندې غیر مستقیم او مستقیم فشار راوړي چې دا کار ونه کړي او له نیکه مرغه د کډوالۍ نړیواله اداره په دغه برخه کې ډېره فعاله ده او همیشه کله چې دوی داسې یو ناوړه اقدام ته تابع نیسي یا اعلانوي نو هغوی فشار پر راوړي او دوی انتقاد پر کوي چې د نړیوالو اصولو او د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو د مخې دوی نسي کولی چې هیڅ هیواد نه یوازې پاکستان بل هیڅ هیواد نسي کولی چې بې له کومه موجه دلیله په دومره غټ شمېر سره مهاجر په زور سره د یو هیواد څخه وباسي ځکه د نړیوال بشري حقونو د قانون نه مخې هر څوک حق لري چې په هر وخت کې
په هر شرایطو کې په هر ځای کې میشت دي. دا انساني بشري حقونه دي او دا څوک د پښو لاندې کوي هغه د نړیوالو اصولو او د نړیوالو بشري حقوقو څخه سرغړاوی کوي او د هغو سرو کرښو چې قانون ته ټاکلي دغه څخه پښه اړوي. پیژان صاحب ولې بیا هم ګڼ شمېر افغانان په پاکستان کې میشت دي؟ حال دا چې هغلته تاسې وویل چې د ژوند هم له ستونزو سره مخ ده او له ډېر کړاوونو سره مخ ده، او بل دا چې د پاکستان له حکومت نه دا ګواښونه هم کېږي چې دوی به په زوره باندې ستانه شي خپلو هېوادو ته. څه فکر کوئ چې بیا هم دوی هغلته میشت دي او خپلو هېوادو ته نه راستنېږي؟ دلته هم موږ باید داسې ونه وایو چې هر څه سم دي. ما مخکې یادونه وکړه چې که دلته کوم پلان او کوم منظم پروګرام د دوی د راستنېدو لپاره نه وي، دا ډېره مشکله ده. نه یوازې د افغانستان د حکومت لپاره بلکې د هر حکومت لپاره به دا ډېر مشکله وي چې په دومره غټ شمېر سره چې تر 5 میلیونه مهاجر اوس میشت په پاکستان کې هغه په یو ځل په غیر منظم ډول دوی قبول کړي. یعنې افغان حکومت اوس چمتووالی نه لري د افغان تر اوسه پورې چمتووالی نه لري، خو د چمتووالي نیت لري او دوی چې د سولې خبره کار کوي. عموما په نړۍ کې چې کله موږ د سولې خبره کوو په هغه کې یو عمده برخه د سولې په پروګرامونو کې دا وي چې هغه د اړوند هېواد وګړي چې بهر میشت یا په داخل کې بې ځای سوي دي، مثلا د یو ولایت څخه بل ولایت ته، د هغو د تنظیم دپاره د هغو د بیا میشتېدنې دپاره باید حکومت مکلف دی چې چمتووالی ونیسي او هغه اسانتیاوې او هغه لازمي سرچینې او منابع چې دوی ته ضرورت یې هغه ورته برابر کړي، لکه د څښاک پاکې اوبه، مثلا خواړه، سرپناه، د هغو لپاره کلینیکونه او شفاخانې، او همداشان د هغو لپاره د تعلیم او د تربیې مرکزونه باید مخکې د مخکې جوړي. او که اوس موږ په داسې یو سربداله حالت کې او د پلان او برنامې پرته دوی راولو، دا فکر کوم دا به یو بل ناورین انساني ناورین په افغانستان کې رامنځته شي چې دا چمتووالی د افغان کډوالو دپاره ونیسي په راتلونکو وختو په نږدې راتلونکي کې زه فکر کوم ډېر امکان نه لري، خو په یو کال موده کې مثلا د اقل په د 2 کال په موده کې زه فکر کوم د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دغه چالش او دغه چلنج څخه په بریالي توګه تیر سي، او په دې شرط که دوی یو صحیح هغه برنامه او پلان چې لري هغه عملي کړي او هغه سرچینې او هغه منابع چې د دې لپاره د عملي کېدو لپاره مهمې دي هغه د دوی په لاس کې زه فکر کوم دوی به وکولی شي، خو په یو ځلي توګه دا امکان نه لري. پیژان صاحب را به شو دې رابطې ته چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا هڅې روانې دي چې د پاکستان حکومت سره اړیکې ورغول شي، خو ولې دا اړیکې له تر اوسه نه دي رغول شوي او دا وضعیت عادي حالت ته نه ده راغلی؟ آیا پاکستان نه هغې اړیکې کوي که افغان حکومت نه غواړي چې دا اړیکې له پاکستان سره ورغول شي؟ د پاکستان تر ټولو ستر مشکل په افغانستان کې دا دی چې دوی غواړي چې په افغانستان کې د غیر ډیپلوماټیکو او غیر اصولي لارې د یو ګاونډي هیواد په توګه باندې خپل اهداف ته ورسیږي، او دوی تر ټولو ستر وسیله چې دوی څخه استفاده کوي هغه طالبان دي، او دوی طالبانو ته هلته ځای ورکړی دی، د طالبانو پناه ځایونو او د طالبانو د مشرانو د تصمیم نیونې مرکزونه او د طالبانو د روزنې د ترهګریزو فعالیتونو د روزنې مرکزونه هلته دي. دوی د دغه وسیلې څخه د ترهګرۍ د وسیلې څخه چې هغه د طالبانو په توسط باندې دوی پلي کوي دا څخه د افغانستان په وړاندې استفاده کوي، او دا د افغانستان د حکومت لپاره په هیڅ وجه د منلو وړ نه ده. او افغانستان حکومت په وار سره ویلي دي که تاسې د نورو ګاونډي هیوادونو په توګه باندې غواړي چې د یو ښه ګاونډي هیواد په څیر باندې د افغانستان ترڅنګ پاتې شي، باید د ډیپلوماټیکو او د اصولي لارو رامخته شي، او هغه غوښتنې چې مشروع غوښتنې دي او قانوني غوښتنې دي او اصولي غوښتنې دي هغه ته موږ لبیک وایو، خو دا معقوله او اصولي لار نه ده چې تاسې د ترهګریزو فعالیتونو او د مخربو فعالیتونو د لارې غواړي په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسوي. پیژان صاحب که له سیاسي برخې نه راتېر شو، په اقتصادي برخه کې پاکستان د افغان کډوالو نه څومره ګټه پورته کړې، د هغوی کاروبار، د هغوی سوداګري، پانګونه او داسې نورې برخې، که په لنډو کې راته ووایي څومره ګټه پاکستان ترېنه پورته کړې؟ پاکستان ډېره ګټه پورته کړې ده، ځکه چې د پاکستان لپاره چې دا یو هر څوک چې کاروبار کوي هلته عادي مثلا شخصي کاروبار هم کوي، د پاکستان تر ټولو غوره او وړوکی مثال به زه تاسو ته وایم چې هغه
دوی د پاکستان حکومت ته مالیه ورکوي که مثلا هر فرد په فرض کړئ چې مثلا 15,000 کلدار په میاشت کې مالیه ورکړي دا په 15 میلیونه کې تاسو ضرب کړئ دا ډېرې پیسې دي او دوی هلته نه تور کاروبار کوي او نه غیر قانوني کاروبار کوي دوی هغه کاروبارونه کوي چې هغه اصولي دي او پر اصولو باندې ولاړ دي د افغانستان د پاکستان د حکومت لپاره د اقتصادي ودې په برخه کې دوی ډېره ګټه رسولې ده او د هغو اقتصاد ته ګواښ نه بلکې یو مثبت فایده ده. ډېره زیاته مننه کور مو ودان چې خپرونې ته راغلی. هیله کوم. اوس هم یوه لنډه دمه لرو، بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته.